وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني الحرب. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير رضي الله عنهم فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فهزمهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بدت خلاخيلهن وسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير رضي الله عنه: الغنيمة. أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير رضي الله عنه: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوا صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين يوم بدر 40 و40 و170 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان: في القوم محمد صلى الله عليه وسلم 3 مرات فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه. ثم قال: في القوم ابن أبي قحافة رضي الله عنه 3 مرات. ثم قال: في القوم ابن الخطاب رضي الله عنه 3 مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر رضي الله عنه نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوك. قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال إنكم ستجدون في القوم مثلة لم أمر بها ولم تسوني. ثم أخذ يرتجز أعله بل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. د حدیث مبارک وګد سره له ټولو تشریح دا د غزوه د احد کې موږ تاسو ویلی. دلته صرف د عنوان خبره 2 شیان مطلوب دي دا ذکر کوو. اول دا چې مجاهدینو ته خصوصا د حکم د الله تعالی حکم چې متوجه دی د اتفاق. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. د بی اتفاقین الله منع کړي د رب کریم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. که اختلافات مو په خپل مابین کې جوړ کړه بیا به بزدل شي، قوت په ملا شي ختم شي، هیبت په ختم شي، دښمن به در باندې دلاور شي، حتی ګټلی جنگ به بیرته د لاسه تر نه وځي. اوله خبر د ترجمه الباب نه دغه وای مقصد ده چې مجاهدینو ته درس د اتفاق د اطاعت. حضرت ابا موسی اشعری حضرت معاذ رضی الله تعالی عنهما نبی علیہ السلام چې یمن ته لیږي په نصیحت کې اخرنی جز شي ورته ولا تختلفا. ملایان چې په اختلاف کې شم خلک په فتنه کې واقع کیږي. ګورې 2 علما یو ځای ته لیږي، اختلاف نه جوړوي، په مسائلو کې به اختلافات دغه شی نه جوړوي. د یو د وجه نه چې مسلمانان په خپل منځي اختلافات سره لګیا شو، کفارو ته موقع ده هغه د مسلمانانو د بې اتفاقۍ نه خپله ګټه اخلي. دوم عنوان کې دا ذکر کیږي څوک چې د خپل امیر د خپل مقتدا نه مخالفت وکي، عصیان او سرکشي وکي، الله په دنیا کې هم سزا ورکړي. احد په جنگ کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم 50 کسان غیشي وشتونکي په غره باندې کېنول د حضرت عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه په مشرۍ. خو نصیحت کې دا ورته ویلې: ګورئ که موږ مړه شو مرغان به په سرو کېناسته غوښې دي موږ خوړې، هم تاسې به تر څو نه راځئ چې ما ال نه یې درلیږلی. که موږ غالب شو خلک مو تر پښو لاندې کړه، هم تاسې به نه راځئ چې تر څو پورې ما حال نه یې درلیږلی. الله تعالی د خپل نصرت وعده صادقه کړه چې اول حمله کې مسلمانان غالب شو،
حتی او صحابیو د کفارو ښځې ملیدې چې هدۍ ورسره راوستلې وې چې منډې ویلې په غرو خطي خلخالونه یې ښکاره کېده چې پایچې یې پورته وې. هلته چې د روماتو خلکو دا ولیده چې غنیمت پیدا شو، منکم من یرید دنیا شو خبره. د بعضې په زړه کې د دنیا محبت راغی او ویې ویله چې درځئ چې ورکوز شو بیا به په غنیمت کې موږ ته برخه رانه کړي. امیر ورته ویې ګوره د پیغمبر علیه السلام خبره مې ویلې ویره ده چې په هېڅ حال کې به نه راځئ چې تر څو ما سړی نه دی لېږلی. ده ویله د هغه مطلب د جنګ ختمېدن و، جنګ ختم شو، فتحه راغله او چې ور نه شو بیا خو په غنیمت کې موږ ته برخه نه کړه. لاړ او کوز شوه، سنګر یې پرېښی. چند کسان د حضرت عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه سره پاتې شو. ګټلی جنگ بیرته لاړ، ختم شو. الله دا سزا ورکړه د مخالفت د امر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې د یو حکم د پیغمبر علیه السلام نه مخالفت راغی، اویا نفره شهیدان شو او څومره زخمیان شو، 9 ځایه، 9 ځایه، 83 ځایه، 83 ځایه، یو نفر زخمی شو. دا د یو عصیان. دا موږ تاسو لپاره مخکې موږ تاسو ویلي وو انما تقاتلون باعمالکم. څومره چې اصلاح د عمل و د الله به نصرت وي، فتوحاتو کې به کامیابي وي. څومره چې نقصانونه د عمل راځي، ګناوې د انسان نه پیښیږي، د خدای پاک نصرت ختمیږي. که په مدرسه کې زندگی ده، که په جهاد کې زندگی ده، که په تصوف په خانقاه کې زندگی ده، که په هر شعبه د دین کې زندگی ده، د اطاعت په عنوان کې ترقی او د خدای نصرت راځي. چې د شریعت پایبندي نه یې پروت په مدرسه کې لمونځ نه کوي، د جمع پروا نه لري، بیا به د خدای پاک نصرت څنګه راشي چې تا په علم کې زیادت و برکت پیدا شي. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس. قال وقد فزع اهل المدينة ليلة سمعوا صوتا قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة رضي الله عنه حدين وهو متقلد سيفه فقال لم تراعوا لم تراعوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا يعني الفرس. د دغه مسلې سلسله مو مخکې یې واره ذکر کړې وه، بیا هم دا کړې ده چې اوس د شپې هیبتناک غږ شو، د دښمن د راتګ خطر شو. د مسلمانانو په امیر دا ضرور ده چې د خطرې د حال نه به ځان زر خبري، بیا بذات ورځي که څوک داسې مرد میدان و لکه نبي علیه السلام، او که د یو قاصد په واسطه باندې وي لکه د موجوده امیران، خو ځان به په غفلت نه کوي. ولې که غفلت امیر وکړو، الحرب خدعه، یو دوکه، یو غفلت چې لږ راغی لاړ، هر څه به د بیا د لاس نه وتلي. نور دا ضرور نه ده چې امیر به په خپله ورځي، خو ځان خبرول ضرور ده چې درسي به ځان رسوي. العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس. وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه انه اخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى اذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قلت ويحك ما بك؟ قال اخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من اخذها؟ قال غطفان وفزارة. فصرخت 3 صرخات اسمعت ما بين لابتيها يا صباحا يا صباحا. ثم اندفعت حتى القاهم وقد اخذوها فجعلت ارميهم واقول نحن الاكوع واليوم يوم الرضع. فاستنقذتها منهم قبل ان يشربوا فاقبلت بها اسوقها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القوم عطاش واني اعجرتهم ان يشربوا سقيهم فبعث في اثرهم فقال يا ابن الاكوع ملكت فاسجح ان القوم يقرون في قومهم. مثلا بیا مخکې ویله ده، صرف بیا عنوان ذکر کوو. وایي چا به دا خیال کوو چې د جاهلیت په دور کې خو عادت و قومي بندۍ ډېرې وې، لوټمارۍ ډېرې وې، چې په یو قوم باندې به خطري حال راغی، یو څوک به په خبر شو نو د چیغې غږ دا و یا صباحا، په زوره بې نارې کړې. چونکې وایي اکثره حمله به د شپې په اخره حصه کې کېده، ځکه تخصیص د صباحا یې کړی. نو خلکو به دستي تورې او غیشي او شیان چې څه درلود واخیسته، هغه ځای طرف ته به یې منډې ویلې چې څه پېښه ده. نو وایي چا به دا توهم کوو چې مسلمانانو ته به دغه د چیغې غږ دا ناروا وي، ځکه دا خو د جاهلیت دور رواج و. دی دا ثابتوي چې نه دا جایز ده، دا څه د عقیدې پورې تعلق نه لري، صرف د اعلان خبره ده. نور خو د نبي علیه السلام وښي چې چا تښتولې وې
غلام چې راغی حضرت سلمه ته چې د حال ویلې هغه وی درې دومره په زوره چیغې مې وکړې چې مدینې منورې مابین د لابتین مې ټول خبر کړ خو نور ذاتي مخته لاړ هغه ورته راوګرځول قصې مخکې موږ تېر باب من قال خذها وانا ابن فلان وقال سلمة رضي الله عنه خذها وانا ابن الاكوعين به قال حدثنا عبيد الله يعني اسرائيل عن ابي اسحاق قال سال رجل من البراء رضي الله عنه فقال يا ابا عمارة أوليتم يوم حنين قال البراء رضي الله عنه وأنا أسمع عما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يول يومئذ كان أبو سفيان بن الحارث آخذا بعنان بغلته فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب قال فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه. دا په مخکې باب کې چې انا ابن اکوع راغی دستی په دغه پسې دا ذکر کړه چې مجاهد د جهاد په میدان اظهار د خپل شجاعت کړی شي کنه وای دوه نیت دي خبر په نیت پورې ده کدی د نیت د خپل بادری د ظاهره کول نه مرعوبیت کفارو چې هغه وډار شي یو سړی د په قهرمانی باندې مشهور ده کافران چې د دونو موري بیا تیخته وي که په دغه حیثیت باندې اظهار د خپل حال کوي وای جایز ده نبی علیہ السلام انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب ویل دي صحابي انا ابن اقوع ویل دي دا روا ده خو که د فخر او د تکبر په حیثیت نیت داوی چې لوی کوي نو بیا هغه ناروا ده اظهار د دغه خپل حال د شجاعت وای که د فخر او د تکبر په حیثیت وي ناروا او که د دښمن د مرعوبیت په عنوان باندې وي روا. باب اذا نزل العدو على حكم رجل وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن ابي امامة وابن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منهم فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم فجاء فجلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ان هؤلاء نزلوا على حكمك قال فاني احكم ان تقتل المقاتلة وان تسب الذرية قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك. دا چې دښمن د ثالث فیصلې ته غاړه کیږدي او دواړه جانب په راضي شي په ثالث باندې بیا په فیصله عمل واجب ده کنه جزا محذوفه ده او دای موږ تاسو پښتني دستور کې اره فیصله د شریعت نه وي ثالثان کله مقرر کی د صلح په عنوان خو چې دواړه طرفه په راضي وي اختیار دی تور کی بیا وای اتباع واجب شي. نور ما مثلا مخکې د بني قریظه او سلسله وا ذکر کړي چې د حضرت سعد حکم ته غاړه کې خو پیغمبر علی السلام سړی پسې ولېګو هغه مبارک خو زخمی وکنه چې په خرسپور راغی حضرت نبی علی السلام اول د عظمت ښکارا کولو لپاره چې کوپارم د په عظمت پوه شي چې د په مسلمانانو کې یو مخور ده حکم وکړو کشرانو طبقې ټولو ته قوموا الی سیدکم جګ شي خپل مشر ته چې شاګردان د استاد قدر وکړي عوام ټول تر متاثره کیږي چې خپل شاګرد نه مني قدر احترام نه لري نو عوام احترام د کومه خانه وکړي ګوري دا یاد لري په یو مجلس کې چې دا موږ چې تجربه ډیره کړې دي د عوام غریبانان خو اکثره په آداب نه خبري خو سړی لوی عالم لوی بزرګوار شي دوی دغه چې پالتو غږیږي لکه هغه مخکې دستوري چې په مجلس کې خو چې څوک علماي هغه دغه مجلس اهتمام په سکوت وکړي چې اوس مشر عالم راغلی دی یا بزرګ راغلی دی دوی غلی شي دوی ته چې ګوري چې د علما نه غږیږي عوام بیا متاثره شي که یو څوک راغله د هغه علاقې مخور علما ورته جګ شو طالبان ورته جګ شو عوام ټول ورته متاثره شي نو نبی اسلام یقوموا الی سیدکم نور د قیام مسله مخکې تفصیلی ذکر کړی و چې جګیدان د یو چا د پاره په دوه نیټو جایز ده یو دا چې هغه راتلونکی چې مجلس ته راځي خپله به مقتضي نه وي چې ماته د خلک جګ شي د مقتضي معنا څه ده وایي د مقتضي معنا دا ده چې څوک نشي ورته جګ دی دغه نه خفه کیږي حتی چاته خوشکې وکړي او چې دا دوم دا هغه به مقتضي نه وي دوم دا چې دا سړی چې ورته جګیږي یو داعی به موجود وي په صحیح نیت به جګیږي داسې نه چې دا ټول خلک جګیږي ته نشي جګ شرم ده نتیجه د علم یا د تقوا د یو شي احترام نیت پوي بیا به د دغه داعی په بنیاد چې جګ شي جګیدان بیا مستحب ده نبی علیه السلام امر کې کړی ادنا مقام د امر استحباب ده.
الأسير وقتل الصدر. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. بندي کافرانو نه څوک په بند ونیوه. مخکې ما اول ورځ مسله ویلې ده، شریعت په لحاظ باندې څو شیانو کې اختیار د مسلمانانو ته، وژنې یې فاما منن بعد و اما فداء، احسان پکې فدیه تر اخلي د روپیو یا تبادله کوي په سړیو یا غلام تر جوړوي، دا ټول جایز دي. اوس قتل هم جایز ده. صبر دا معنی لاس پکې ورتړلي دی مقابله نشي کې ته وژنې. خو اوس نو حدیث بیا څه وایي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مکې معظمې ته ننوت د چند اشخاصو استثناء وکړه چې نورو ته خو پناه ده، خو دا خلک به وژنئ. په هغو کې یو ابن خطلم و چې دا اول مسلمان و، بیا مرتد شو او یو مسلمان غلام شهید کو، بیا حج و د پیغمبر علیه السلام کړه په اشعارو کې، دوی منځې واخیستې ډمې یغو به هم حج و د پیغمبر علیه السلام کړه، نو جنایتونه ډیر و. نبی علیه السلام یې دا به هم وژنئ. څوک راغله د پته د مکې معظمې په ورځ چې هغه خو د کعبې مبارکې په پردو پورې لاس نیولی د پناه یې د کعبې نه اخیستې ده، اوس څوک وایي هلته یې مړ کړي. اوس سوال صرف دا ده چې عنوان خو دا ده چې قتل د صبر خو یخته وي چې لاس پښې تړلې وي، دا خو چا تړلی نه و. نو څنګه دا حدیث د دغه مدعا دپاره کوي؟ نو دی وی حکما لکه تړلی، چا چې دواړه لاسونه په شي پورې نیولې د تا مقابله کوي، وای متعلق به استار الکعبه، دا په حکم د تړلو کې شو. نو په دغه وخت کې چې مرګ روا ده، نو چې لاس دې ورتړلی مرګ روا ده. چې اهل د قتل وي لایق د قتل لري، د بند په حال کې کلاس تړلی قتل کوی شي. باب هل يستأثر الرجل ومن لم يستأثر ومن صلى ركعتين عند القتل. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عمرو بن ابي سفيان بن اسيد بن جاريه الثقفي وهو حليف لبني زهرة، وكان من اصحاب ابي هريره رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سريه عينا وامر عليهم عاصم بن ثابت الانصاريه عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلقوا حتى اذا كانوا بالهدأة وهو بين غصبان ومكه ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحين، فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام، فاقتصوا اثارهم حتى وجدوا ماكلهم تمرا تسودوه من المدينه فقالوا هذا تمر يثرب، فاقتصوا اثارهم. فلما رآهم عاصم رضي الله عنه واصحابه لجوا الى فدفد واحاط بهم القوم، فقالوا لهم انزلوا فانزلوا فاعطونا بايديكم ولكم العهد والميثاق لا نقتل منكم احدا. فقال عاصم بن ثابت امير السريه رضي الله عنه اما انا فوالله لا انزل اليوم في ذمه كافر، اللهم اخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما رضي الله عنه في 7، فنزل اليهم 3 نفر بالعهد والميثاق، منهم خبيب الانصاري وابن الدثنة ورجل اخر رضي الله عنهم. فلما استمكنوا منهم اطلقوا وتاقسيهم فاوثقوهم، فقال الرجل الثالث هذا اول الغدر والله لا اصحابكم، ان في هؤلاء لاسوة يريد القتل، فجردوه وعالجوا على ان يصحبهم فابى فقتلوه، فانطلقوا بخبيب وابن الدثنة رضي الله عنهما حتى باعوهما بمكة بعد وقيعة بدر. فبتاع خبيب رضي الله عنه بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وكان خبيب رضي الله عنه هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث خبيب رضي الله عنه عندهم مسيرا. فأخبرني عبيد الله بن عياذ أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحل بها فأعارته، فأخذ ابن النيوان غافلة حتى أتاه، قالت فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب رضي الله عنه في وجهه، فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك، والله ما رأيت أسيرا قتل خيرا من خبيب، فوالله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده، وإنه لموثق في الحديد، وما بمكة من ثمر، وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبا رضي الله عنه. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب ذروني أركع ركعتين، فتركوه فركع ركعتين، ثم قال لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتهما، اللهم أحصهم عددا. وقال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن
وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع فقتله ابن الحارث فكان خبيب وهو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما أصيبوا وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم رضي الله عنه حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرفهم وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسولهم فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئا. بیا حدیث مبارک واقعه ټوله تفصیلي موږ تاسو ویلې ده. ترجمه الباب کې دوه شاید مسلمانان محاصره شو د کفارو د لوري نه او د دین مطالبه د تسلیمي وکړه چې موږ ته تسلیم شي. اوس مسلمان تسلیمېدی شي که نشي تسلیمېدی؟ نو وایي دواړه جایز دي. عزیمت رخصت، تسلیمېدن رخصت ته، نه تسلیمېدن عزیمت ته. په یوه واقعه کې 10 نفره صحابه مبارکین چې پیغمبر علیه السلام په یو لوري لیږلي او بیا هغه غلطه جاسوسي پسې وشوه، دی چې دغه غونډۍ په سر باندې محاصره شوه، دغه مشرکینو ورته ویل موږ ته تسلیم شئ، موږ په تاسې کار نه لرو. په دغه 10 مجاهدینو کې امیر د مجاهدینو حضرت عاصم انکار وکړو د تسلیمي نه، عمل په عزیمت. جنگ شروع کو تر څو پورې چې دی او 6 ملګري نور ورسره دا 9 نفره په دغه ځای شهیدان شو. دا 3 نفره حضرت خبیب، حضرت زید ابن دسینه، حضرت عبدالله ابن طارق رضی الله تعالی عنهم دغه بیا تسلیم وکړو، ځان تسلیم کو، دا ځایم ثابت شو، رخصت ته ځان تسلیمویم شي. دومه واقعه په دغه ځای کې 2 کرامتونه. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه چې شهید کوو یې په هغه ورځ چې فیصله شوې وه چې سبا ته به شهید کوو، د دې یوې ښځې نه چاړه وغوښته چې د خپل سنت برابر کړي، چې د الله ملاقات د سنتو په حال کې وکړي. دغه ښځه چې وروسته مسلمانه شوې ده دا حال ویي. زه په کار پسې وتم، د ماکنکی زوی ورغلی، حضرت خبیب په ورانه کېنولی، چاړه یم په لاس کې ده او په خپل مرګ هم خبر ده چې بیا یې. زه چې ورننوتم دا حال مې چې ولیدو نو ډېره وډاره شو چې اوس ما زوی مړ نه کې تیار یې چاړه په لاس کې ده. وایي دا راباندې پوه شو، وویلې چې وډاره شوې، مسلمانانو ته دا اجازه نشته چې کنکي د کافرانو وژني. دا اوس دلته د کرامت ذکر کوي چې تر دنه خیر باندې مانه دلدلی، لاسونه په ځولانو کې او موسم داسې موسم چې په مکه معظومه کې میوې نه پیدا کېدې، د په لاس کې ما د انګورو وښکالی ولې د انګور یې خوړه. دا د کومه نه و؟ غیبي رزق. په بندیخانه کې د ننې په ټوله مکه معظومه کې انګور نشته او دی د باندې وتی نشي، په ځولانو کې بند او انګور خوري. نو دا رزق ده چې د الله تعالی د طرف نه ورکول کېږي. دا کرامت. دوم کرامت حضرت عاصم چې شهید کو، وروسته چې دی خبر شو د یو لوی بدبخت یې مردار کړی و په بدر کې، چې دا خو هغه موږ د مشر قاتل ده، نو درځي ورشو چې سر یې تر پرې کو. چې دی کله ورتله هلته خدای پاک موچۍ مقررې کړې، دا غومبسې زنبور د دغو د وجې نه څوک ورنږدې نه شوه، د سر مبارک یې پرې نه کړو چې بیا باران اوبه وشوې د دغه ځای نه یوړ. دا بیا دغه کرامت. ورسره اظهار حال. دوی په هر څه کې زیات عشق و محبت پیغمبر علیه السلام سره و. په دغه وخت کې خدای پاک ته حضرت عاصم رضی الله تعالی عنه سوال کوي چې الله خپل حبیب دې موږ د حال نه خبر کړي. دوی شهیدان کېږي او موږ د حال نه الله تعالی خپل حبیب رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر کړي. پیغمبر علیه السلام دلته ملګرو ته ویلې چې بس باسي پیښه شوه، الله تعالی خبر کو دغه حال نه، الله تعالی حال ورته ښکاره کړو. نو ویلې چې حضرت عاصم د ملګرو سره هغه لاړ شهید شو. خبر په دې کې چې تسلیمېدن او نه تسلیمېدن دواړه باندې که عمل په عزیمت کې خو شهید بشي او که عمل په رخصت کې تسلیمېدن دا هم جایز ده. په دغه امید باندې چې د خدای پاک وروسته د خلاصېدن لار هغه کې، ځکه دا وروسته بابونه پرون مو مسله ویلې ده، دا چې مسلمانانو څوک د کفارو په لاس باندې بندي شو، بیا په مسلمانانو واجب ده چې راخلاصوي به یې، چې په کوم عنوانو که په مال راخلاصوی شوی، که تبادله یې په کوله د کفارو په بندیانو، خو بیرته د خلاصېدن امکانات شته پکې او دغه په مسلمانانو واجب ده چې هغه به بیا راخلاصوي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكوا العانية يعني الاسير واطعموا الجائع وعودوا المريض
وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف ان عامرا حدثهم عن ابي جحيفه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي الا ما في كتاب الله؟ قال لا والذي فلق الحبه وبرا النسمه ما اعلم الا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. باب فداء المشركين. وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه فقال لا تدعون منه درهما. وقال ابراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه اتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فجاءه العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطني فاني فاديت نفسي وفاديت عقيلا وقال خذ فاعطاه في ثوبه. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه وكان جاء في أسارى بدر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطول. د مشرکینو نه فدیه اخیستلم مسله پرون ذکر شوې ده روا ده چې فدیه واخلي. په بدر کې کوم بندیان چې نیول شو او د فدیې مشوره چې راغله په هغه بندیانو کې حضرت عباس رضی الله عنه هم او ریری عقیل هم و. حضرت نبی علیه السلام چې فیصله د فدیې وکړه پیدا نه یې وغوښته. انصار مبارکین ما درته بار بار خبره کړې چې نسب ته اعتبار شته په اسلام کې. دا چې د نبی علیه السلام تره ده د نبی علیه السلام د تره زوی ده چې د دوی سره باید احسان وشي راغلیم د کفارو په صف کې دي. پیغمبر علیه السلام ته پیشنهاد د معافي د فدیې کوي خو دومره ادب کوي چې احسان پر رسول الله هم نشي بار په ځان په موږ احسان وکړه د موږ خوریې ته. ما درته ویلې خوریې و حضرت عباس خو پلار عبدالمطلب خوریې ودیدی. عبدالمطلب مې درته ویلو څه نومېده؟ شیبة الحمد. شیبة الحمد دا خو چې هلته په د سلما سره نکاح حضرت هاشم کړې وه بیا دی هلته وفات شو زوی پیدا شو حضرت شیبة الحمد دا پسې ورغی چې ما وراره په پردي قوم کې لویږي بیا به زموږ د خاندان د رسوماتو سره ناشنا وي. مثلا مې مخکې تفصیلي درته ویلې وه خو چې په اجازه یې وکړه رایه اوس دلته چې شاته سپورو خلکو ویلې عبدالمطلب چې دا خو یې د مطلب غلام د نوم یې ذاتي دغه شو عبدالمطلب باندې مشهوره شو. هغه د بني نجارو د انصارو خوریې و په یو دستور باندې چې پلار خوریې د نو زوی خوریې بس ته ذاتي سبق هم بس کوم تلیفون ورکړه نو هغه احسان په موږ احسان وکړه د موږ خوري را ماپ کړه خو نبی علیه السلام مصالحو د مسلمانانو ته وکړه شخصي کورنۍ ته نه وکړه چې په دغه فدیه اخیستلو کې مشوره خو د دغه دپاره چې د مسلمانانو اقتصاد برابر شي ضرورت نو وویله یو روپۍ به م نه ورماپ کېږي چې نورو بندیانو نه اخیسته کېږي د ما د تره نه به م اخیسته کېږي. ورسره عین حال کې امیرانو ته هم درس شو چې طرفی به نه کوئ که امیر د مجاهدینو په کار کې دا هغه وکړي چې پردی غریب په لیار تېر شوی وای جاسوس ته مړی کوي او د ده د تره زوی د ده ورور د ده د اکا زوی هغه هلته ورسره لی په هغه باندې بیا کار نه لري. نو طبعا مجاهدین خفه کېږي چې اوس دا فرق ولې د په اسلام کې دی نه خو که یو وارې د جاسوس دپاره حکم د مرګ خدای دم باید مړ شي. نو نبی علیه صلات وسلام دا فیصله کې فرق نه کو چې ودرې دا د ما تره ده دا د فدیې نه خلاص شي مصلحت مسلمانانو وکړي. خبر په دې کې شو چې د مشرکینو نه فدیه اخیستی شي دغه د نبی علیه صلات وسلام او صحابه فدیه اخیستې ده. باب الحربي اذا دخل دار الاسلام بغير امان. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو العميس عن اياس بن سلمة بن الاكوع عن ابيه رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند اصحابه يتحدثهم ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه فاقتلهم فنفذه سلبه يعني اعطاهم. مخکې مو د جاسوس په مسله کې هلته فتوا وه چې حربي جاسوس مرګ روا ده. دلته اوس بیا هغه مستاق ده د دارالاسلام ته د دارالحرب نه څوک راغله بې د استیما نه امان یې نه ده غوښتی راغی اوس د مسلمانانو دپاره مرګ جایز ده که نه ده جایز. اول واقعه چې نبی علیه السلام ته راغلی و عینون د جاسوس نه تعبیر په عین وکړو وایي ځکه جاسوس ډیر کار په سترګو کوي خو ګوري حالاتو ته ګوري
مسلمانانو کې د اسبابو کمزوري وه، زهر اوښانو آسان دام کم و. وایي ناشنا سړی راغی، وخت ماړی و، مجاهدین په ماړی کېناسته، دا ته هم ساعت وکړه، دا هم راغی په ماړی ورسره کېناست. خو ماړی خوري عین حال کې داسې خواسترګې په سړیو په سامانو باندې تاویي. چې ماړی نه فارغه شوه، مسلمانان په خپلو لوښو ټولولو باندې لګیا شو چې سړی ورک شو، بیا پټ ځان ایستلی. نبي علیه السلام دا څه شو چې باندې دی منډې وهي، هلې رانیسې راونیو مړی کړو. جاسوس و د دارالحرب نه راغلی، مرګ یې روا. سرپوس خبره دا ده، د دارالحرب نه سړی راغلی ده، امن یې نه ده غوښتی، مجاهدینو په سرحد کې وینیو. دغه سړي دعوه وکړه چې زه دغه ځای امیر د کفارو د مسلمانانو امیر ته د مصالحت او د معاهدې او د مذاکرې دپاره رالیږلی یم چې ته ورشه د دوی سره چې موږ خبر ور د لارې نه مشکل سره حل کړو. د جاسوسي دپاره نه یم راغلی، زه نمایندې په صفت راغلی یم. د نماینده په صفت چې د امیر د مسلمانانو سره ته ووینه چې ما دی خبره، نو دلته به وژل کېږي که نه. وایي که شواهد و ورسره، د هغه امیر د طرف نه خط و، د خط باندې مهر و، مهر معروف و د هغه امیر، بیا به عزت یې نه وشتي. خو که شواهد نه لري، دعوه ده راغلی ده، او دلته چې ونیول شو بیا دا دعوه کوي چې زه خو راغلی په دغه نیت باندې وم چې مذاکرې سره وکړو، معاهده او شی وکړو، او ثبوت شواهد مواهد شی نه لري، مرګ بیا روا ده. يقاتل عن اهل الذمه ولا يسترقون به. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه قال اوصي بذمه الله وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوفى لهم بعهدهم وان يقاتل من ورائهم ولا يكلف الا طاقتهم. باب هل يستشفع الى اهل الذمه ومعاملتهم. اهل ذمه په مسلمانانو په ملک کې کافران پراته دي، مسلمانانو ذمه قبول کړي ده، جزیه ورکوي، جزیه ورکوي. اوس دغه مسلمانانو امیر باندې لکه د خپلو مسلمانانو حفاظت چې واجب ده، چې کفار به نه پرېږدي چې په مسلمانانو باندې ظلم وکړي، د دغه اهل ذمه او حفاظت هم په واجب ده. ځکه ذمه د الله او د رسول ده، پناه ورکړی شوې ده، نو د دوی نه به هم دفاع کړي. کافر به نه پرېږدي چې که په یو ځای کې د هندوانو کلی پروته، په مسلمانانو ملک کې مسلمانانو ته جزیه ورکوي، کفار په دغه کلي د هندوانو حمله کوي، مسلمانان به دفاع تر کوي. خو که داسې پېښه شوه چې یو طرف نه کفارو حمله وکړه، د دغه طرف نه څه هندوان ورسره وبوتله، خو غلامان دوی ته جوړوي، بویتله، بیرته په مسلمانانو ضرور ده چې هغه به راخلاصوي. که مسلمانان په جنګ ورننوته هغه کافرانو ملک ته، په جنګ کې هغه هندو ونیو چې دی د ملک نه بولی و، اوس آیا غلام تر جوړوی شي که نه؟ چې اوس دواري خو عهد د ده سره نه ده شوی، عهد خو نه ده شوی، غلام تر جوړوی شي که نه؟ وایي نه. ولې؟ خو مخکې موږ ویلې چې حکم د مسلمان د دماؤهم که دمائنا و اموالهم که اموالنا و اعراضهم که اعراضنا، و چې دلته په تا باندې دفاع واجب چې ته به د ده حفاظت کوې، خو لکه اسیر د مسلمانانو راخلاصول په تا واجب ده چې بندي به راخلاصې، د ده بندي به هم راخلاصې. اوس ته ورغلې راخلاص دې که اوس بیرته غلام تر جوړی، ده خو معاهده نه ده ماته کړې. او که اهل ذمه و، د مسلمانانو ذمه یې قبوله، بیرته بیا د ذمې نه بعد لاړ دارالحرب ته په خپله اختیار وتښتېدو، نو امن ذله ختمه شوه، ذمه یې ختمه شوه. بیا که په جنګ کې ونیول شو، په هغه تېره ذمه باندې دی بیا خلاصېږي نه، ځکه دی په خپل اختیار باندې تللی، ذمه د خپله ماته کړې.